أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بپرون وعده وکړه د مکارم الاخلاق. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري. زمونږ الله چې کله یو بندر اراده د خیر وکړي نو بده کې خوونه کې د باج خوونه برخه الله ورته نصیب کړي. ابو بکر رضی الله عنه دا خبره کړو چې یا رسول الله ستاسو د امت کې ملګری کې بده شي وسو کی چې دا درې سو شپېته ټول خوونه باغی کې موجوده نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې او شتره او هغه بتای څومره عجیب انسان د جنت ټول دروازې بدله اوازونه کوي او د غدري سو شپېته د اسلام خو نه ټول بده بنده کې و د ترغیب او تشویق په باندې هغه موږ تاسو هم ذکر کوو. نن یو بل عجیب خوې چې اکثر انسانان د دې خو نه په غفلت کې واقع دي بلکې چې کله انسان د دینه منکر شي نو قران او سنت موږ لدا وایي چې د انسانانو مقابله له تیرېدل پکار دي. ایتاء الزکات زکات ورکول. زکات څه ته ویل شي لغت کې وسیله کې قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي دا په ډیرو معناګانو باندې راغلي دي کې معنی د صفائی ده زکات د مال او زکات د بدن زکات د اخلاق. اصطلاح کې اهل علم فرمایي چې اسم لاخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصه لطائفه مخصوصه. لسان العرب کې ابن منظور معنا کړی سو لسم جل کې زکات د مننوم د پاره د یو شی چې هغه خاص دی د مال خاص نه په خاص اوصاف باندې یو خاصه طائفه او طبقه له اتم سربونه دي چې موږ الله غ ذکر کړی دی قران کې د دې اتونه کې انسان د مال راوالي په بل چا باندې ولګي کروڑونه مال وای ونه لګي موږ الله نه مانی. ځکه دین د اسلام کې کم او کیف د دواړه پیژندل او دغه سره برابر به عمل. عبد الله بن عباس وزکه ویلي چې څو شی رب العالمین شریک ذکر کړی دی په کې منځ او زکات دی چې کله به دې کې سړی په یو عمل کې او دی بل باندې نه کوي اول الله نه مانی. سمانا یو سړی د مازه پابند دی زکات نور کې د قموز الله نه مانی. یو سړی د زکات پابند دی موږ نه کوي د زکات الله نه مانی. دا ډوړه راجمه کې بعد دغه نه به خبره برابرېږي او زکات د دې وجنه ورکول پکار دی چې انسان کله مالدار شي نو عام غریبانان بدله معمولی ښکاری چې لکه دار به کې څوک دی دا خو 10 روپے غټلې نشي او زه دومره مال لرم او کورونه لرم او تعلق لرم او تجارتونه لرم د دې ملک او د بل او د بل د دې مرز علاج لپاره زمونږ الله په دې شړې باندې زکات لازم کې چې د مال خیره دین او کم لوی بدمعشي چې د بزړه کې راغله دا هغه ته ټوله بار شوا ختم شواغه زکات ورکول. د نفس تزکیه دی ویل شي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نبی شو درې کړه د ملګرو تربیته کې بری طریقه باندې چې دا خراب اخلاق تلوري کوم مزیدار کیسه اخلاق ورته ځل کی. قران کې کله راځي معنا د اقرب مصلحت لا سورې نور تیش کې وي هو اسکا کله معنا د حلال راځي سورې کهف نو سمرایت کې کله معنا د حسن سره راځي لکه سورې کهف سلور اوي کې اقتلت نفسا زکیه سورې کهف یو اته کې معنا د علاج او صيانت ساتلو سره راځي. سورې نور یوش کې رب العالمین کله زکات ذکر کې مقصد پکې دا د بے حیاي نه بچ کېدل او سورې فاتحه تلس کې وایي چې خدمت لوړاندې کېدل توحید تنمدها صفائی زکات ادا کول. قران چې کله انسان مطالعه کوي او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا سره مطالعه کوي ګوري دله معلومات شي چې قران کې په ارجه کې جدا جدا معنا باندې د استعماليږي یو معنا او بل معنا او بل دلیل به دې باندې چې دا لفظ ډېر عام مصداق لري. حدیث کې راځي ابي امامه الباهلي فرمایي دا اقص سړی د ابن کثیر په دریم جلد کې د باز کرامتونو ذکر کړی دی خو کرامت به دا مقصد نه چې انسان د الله حق بل ورکی قوم له دعوت ورکی وزیر دې چې دا قوم امنه دوی رسم لو مطالبه د ابوت وکړه ور نه کړه
په دې ګرم ځمکه باندې پروت یو سړی په سر باندې راچورې باندې ډېر مزیدار پیاله د ابونا یدق شند شودونه دل ډکراره دې قوم کې بعض خلکو ویلي چې لکه دا ډېر مخوري سړی دی قوم په خبکیږي او بدل ورکه شکل د ابو مطالبه ته وکړه چې سکی هغه ویل چې نه ودا ولي وېزما تند الله ما تا کړه الکه دا څنګه زمونږ الله مال ډېر مزیدار اوبر اکړي وي چې کله ورته راخېټه راکار کړی یقیني د خېټه د اوبو د وجنه ډک شي وي د شودونه ان فامنوا جميعا د ټول قوم په ایمان راوړو پر رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم زمونږ څو خبره په هغه خوونه کې د سړی په جنت داخلي کې صرف د یو حدیث لګوره امام ترمذی دا نقل کړی د مصدر د حاکم کې مسند احمد کې امام محمد ناصر الدین البانی سے صحیح کې ابي امامه الباهلي فرمایي چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ده محمد رسول الله نوري دي عليه الصلاه والسلام يخطب في حجه الوداع حجه الوداع کې د خطبه ورکوله فقال الله نبي ویلي اتقوا الله ربكم ده الله نو ویریږي وجه دا چې تاسو سره بده موږ له مناسب ده چې الله نو ویریږي وصلوا خمسكم ده بنزمون زنه وکي وصوموا شهركم ده مېش رمضان د روزه اهتمام وکي وادوا زکات اموالکم او دخلوا مالونو د زکات اداواله وکي واطيعوا امركم دخل مشر خبره امنه تدخلوا جنه ربكم نتاسو بداخل چې رب العالمین جنت تاسو له څومره عجیب زموږ د الله نه یره د پنځه منځونو اهتمام د رمضان د میاشتې اهتمام د مال زکات ورکول د خپل مشر خلیفہ دغه اطاعت دغه قانون چې کله انسان بځان کې راځي مکه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تدخل جنه ربکم تاسو به داخل شئ د خپل رب دی جنت لا د جنت د داخليدو لپاره اساسي سبب د حدیث کې زکات راغی عبد الله بن عباس فرمایي چې کله د قید نازل شو ولذین یکنزون الذهب والفضه ودا خبره مسلمانانو باندې راګرانه شو عمر رضی الله عنه ملګرو لوي زبر دې خبره بارے کې بتاو شو سنتیا راولم لاړو ویلې د الله نبی ستاسو ملګرو باندې خدا غاړه ډیر ګران دي هغه انسانان چې هغه د اسرو سپین ذخیره کوي د غیر لپاره به د قصه زګانی چې په ورځ قیامت به الله ور باندې داغي دا خو موږ هر ملګری د اسرو سپین ذخیره کوي موږ هم ذخیره کوو بلیم کوي وبلما نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وان الله لم يفرض الزکات الله رب العزت د زکات نه فرض کړي مګر دې لپاره چې دا څومره مال تاسو سره د غټول باندې الله پاک او میراثونه به تاسو باندې زکه فرض کړی دي چې تاسو نو ورسره وارثان مالدار پاتې شي عمر رضی الله عنه دا آیات واردو چې لکه تاسو ډیر مال ځان سره ساتل شي خو زکات ورکړي فکبر عمر ابن الخطاب ویل الله اکبر مال ساتل شتا زکات ورکا به ویلي الا اخبرك بخير ما يكنز المرء زتل اطلاع درنکم په هغه څه باندې چې دا سړی د ځان سره ذخیره کوي المرأه الصالحه هغه شی چې انسان د ځان سره ساتي هغه نه کخزره رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم انسان چې کله ورته وګوري دا زنانه خوشاله کې و اذا امرها چې امر ورته وکي اطاعت خبره اومني و اذا غاب عنها شکلت غیب شي دا سړی نو حفاظت هو دا سړی دغه مال عزت او بچی دا ټول ساتي ګوره دا آیت په صحابه باندې دومره ګران تمام شوی دی چې کله سړی مال ځان سره ذخیره کوي د دې انسان الله بدی بیان کړی دا خو ته چې کله د دې مال زکات ورکړي رب العالمین فرمایي چې اس پروي به مساته حق سره د ادا کی زیر من القم فرمایي وېدا تاسو له هغه خبرې نه کوم چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي به موږ ورته ویل چې ولنا هغه د شویل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الله ز پنیر سے بتا مې د کمزورتي او د سستوبنه او د بوزدلې او د بخل نه د قبر د عذاب نه د هغه بډه ته نه شړې په خرابېږي اللهم آتي نفس تقواها الله زما دي نفس تقوا ورکا وزکها او پاکه زکه کی معنا د پاکوالی انت خير تغره د هغه شی چې هغه پاکوالی د نفس کوي تر دې ولی او مولای اللهم اني اعوذ بك الله سبحانه وتعالى فنين سم د علم نشبای کی نه پنه ورګي د عقل نه شي عاجزي پکې نه راځي د هغه نفس چې هغه مړیږي نو د هغه دعا نه چې هغه قبليږي نه تاسو ګورئ دی حدیث کې محمد رسول الله فرمایي اللهم اني اعوذ بك من الجبن الله ز پنین سم پتا باندې د بخل نه بخلم دقه ته ویلې شي چې انسان باندې زکات لازم او دین نو ورکي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې کارنه په الله باندې پنیونه شي کې کمړ شوې دقه مال په 50 رکاله پتا سو باندې غوبلو کی ستاسو د غړوانی به عمر شي دا ستاسو د غړه کې به یو توقي او چې کله د جهنم لور داخل شي د ور تختیبه رب العالمین جوړ کې دا اړخ او دا شاو دا مقبل ورمان الله داغي
بشیر بن خصاصه هغه په نامه باندې صحابي هغه فرمایي ویزه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پر چې سره په اسلام باندې بیعت وکم نو ما باندې څو شرطونه ولګول یعنی سړی کله مسلمان جوړیږي چې دغه شرطونه باندې عمل وکي ما ته ویل تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا گواہی بکې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نو محمد الله بنده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وتصلي الخمس في زمن بکې وتصوم رمضان او رمضان روزه باندې وتؤدي زکات بدا کوي حق د بیت الله او جهاد فی سبیل الله بکې قال قلت ما ورته یا رسول الله د دې دوه شنو غوځه طاقت نه لرم ارجه زکات دی وېزمره پر نشته مگر لس دی ورته ذکر کړل او خانه چې هغه ما د بچو د پر د بار اسباب برابرېږي او به ویل ارجه جهاد دی داخله ګمان کوي چې ان من اغسوکا چې هغه دنه مخ واړو نه یقینا الله په دمانه غضب کوي زه یریګم په دې کې چیرته مال جهاد لازم شي فرض شي واجب شي او زه په دې وخت کې د امر بد وګڼم د خپل نفس د وجنه پاغه باندې بخلو کما الله مې په خپل غضب کې راګیر نه شي دا فرمای نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لاس راجمه کې به وخذولو به ویل لا صدقه ولا جهاد وی عقد جنبه کې صدقه او عقد جنبه کې جهاد نو ففيما تدخل الجنه ته جنت له څه باندې داخليږي دلیل به دې باندې چې جنت له داخله دوه ډېر اسباب دي اساسي بنیادی سبب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم جهاد او دغه سره صدقه او زکات چې کله په شړی باندې زکات لازمي او دین نو ورګي صدقه نو ورګي د رسول د حدیث نه معلومیږي علیه الصلاۃ والسلام چې د انسان به الله سره جنت ته ور داخل نکي تاسو دا مالدارانو ګورئ مولونه د ځان سره جمع کیږي څنګه الله تعالی ورکړي د ډېر شمیر مالونه او د زکات وخت شراج نو لکونه ور باندې راځي دا به صرف یو لک دوه لک او باسي او دا خبره وکي چې بس ته بده باندې وکړ وشي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې کله بسړي باندې زکات لازم شوري نه کیږي چې انسان به کله جنت ته داخل شي څنګه به جنت ته داخل شي څه مخاله داخل بشي نه داخليږي به ورته ما ورته یا رسول الله وبيعك اساسا بیعت پر خبره باندې کوم اسما سره به ټول خبره باندې بیعت وکړي څه معنا یو سړی چې وګوري چې هغه مسلمانې او زه مسلمان ثابت شمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړي دی په زکات ورکول باندې چې زکات بده باندې لازمي د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت مات کړي دی چې بیعت مات کړي دا سړی به ګور جنت ته داخل نشي زمونږ د نبی بیعت ته ډیر انسان دې خبر نه په غفلت کې واقع وي زه حج کوم تهجد کوم فلان او فلان زکات در باندې لازم دی الله دغه ور دی نه کې دا ته چې کوم وعده کړی د رسول الله سره چې هغه ست مشتر امام دی ته دغه امتی دغه بیعت مات کړی دی ته به ان پم دغه عمل نو ور کول باندې الله د جنت نه تامنه کې جهنم لبري به بوشي اوس در چې خپل خوخه ابن عمر فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام امر وکي به اخراج زکات الفطر چې تاسو سر سایه ور کوي قبل خروج الناس الى الصلاه فاغه وخت کې چې داخله منزله ورغلی نه داغه مخکې چې د فقیر د اعظم بالکل د منزله برابر شي او ستر اعظم بالکل داغه فارغ شي دم ګور زکات ته دم د الله د خونه په تابانه لازم ده دلیل به دې باندې چې کله انسان سر سایه ور کوي امام الشرح المانی کې لیکي او د قشن شیخ الاسلام ابن تیمیه شاولی الله سبحانه د وسلري ور نکړه ور کول به د باندې ضروری دي کور نکړه د حدیث معلومه کې دا سړی الله په دې عمل باندې جنت لبه بونشي ځکه دین د اسلام خپل شرایط لري اصول لري درې سو شپته خوونه کې یو دقه خوې دي ابو هريره سے فرمایي یو باندې چې د نبی کریم علیه السلام خپل راغی ورته ویل چې دلني علی عمل اذا عملته دخلت الجنه یا رسول الله دا شو عمل ما ته وخه چې ځکه لغه عمل کې راول جنت ته داخل شم تاسو ګوره موږ تاسو ټول غواړو جنت ته داخل شو غواړو کني غواړو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عجیب انسانان و وکله به باندې چې د اطرافونو ډالو د رسول الله نبی ته پوښتنه وکړه موږ ډېر عزت په خوشاله شو وجدا وا چې یو خو موږ د رسول الله ته پوښتنه نشو کولای هغه حیا په غالبا او دې باندې چې نو به پوښتنه وکړه ځکه دا د اطرافونو راغلی و نو موږ د بګ ډېرې پیدا وي د سوال ته ګوره نو یو سړی کو غواړي جنت ته ور داخل شي من تعبد الله ولا تشركوا به شيئا رسول الله فرمایي د الله بندگی کوي هیڅ د الله سره شریک جوړ مکا وتقيم الصلاه المكتوبه فرض منځونه کوا وتؤدي الزکات المفروضه فرض زکات ورکا وتصوم رمضان او د رمضان د روزه اهتمام دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت د داخلو لپاره اساسي بنیادی سبب ذکر کړی دی وتؤدي الزکات المفروضه فرض زکات کور دې کې جنت او کور دې نه کې جهنم دا خبره چې کله واورېدل شړي نو وی ویل ولذي نفس بيده لا ازيد على هذا زماره په الله باندې قسم زو بده باندې هیڅ نه زیاتو
نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وې څوک چې دا خبره خوشاله کوي چې جنتی سړی له وګوري فلینظر الی هذا ودي سړی له وګوري چې کله انسان توحید مني د منځ اداواله کوي د زکات اداواله کوي د رمضان اداواله کوي رسول الله فرمایي وې دغه سړی جنتی دی دا به جنت لږي دا عملنا مملوغ دی مګاڼه چې لکه بندګی لا څه مطلب دی د فرض منځ کې څه خبره ده ډیر انسانان دا چې بده منځونو د الله نه نشي بچ کېږي ضرور به بچ کېږي په دې زکاتونو باندې الله نه بچ کېږي په دې روزنه ول باندې بچ کېږي رسول الله فرمایي و دقه توحید دقه د منځ په بندي او دغه د زکات ورکړو د روزه اهتمام چې ار چاوي کې بده باندې جنت ته جو دا سړی د عمل کرا ولې دی جنتی ته تاسو وګورئ په دنیا کې جنت تذکرہ ابو هريره سے فرمایي ترمذی کې حدیث رسول الله فرمایلی دی اذا اديت زکات مالک شکل د خپل مال زکات ادا کې فقط قضیت ما علیک د الله د خونه چې حق حق پتا من لازم دی هغه ادا کی تدیب الحدیث وګوره ابي بن سوري فرمایي یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم له ویل شي اخبرني بعمل يدخلني الجنه دغه عمل ما توخه یا رسول الله چې جنت لمه داخل کی صحابه سره د جنت مسله وا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل تعبد الله ولا تشرك به شيئا د الله بندگی وکړه شریک د الله سره مو جوړوا وتقيم الصلاه د منځه پابندي وکړه وتؤتي الزکات زکات ورکړه وتصل الرحم خپل ولي قائم کا کم سره چې توحید منی شرک پکې نه کم سره چې د منځه پابندي کوي کم سره چې زکات ورکړي کم سره چې صله رحم پالي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم بخاری کې حدیث ابن حجر اسقلانی فتح الباری دریم جلد کې دارا وړي د دې څلورو اعمالو نتیجه دار چې د رب العالمین جنت اور باندې داخل شي زکات ادا کول دا څومره وړه خبره موږ تاسو راکاري عمرو بن شعيب نبيه نقل له هغه خپل لیکنه نقل کوي زنانه د رسول الله صلی الله علیه یو لري و دغه په لاس کې دوه بنگړي و د سرو زرو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دې زکات ورکوي بیا هغه چې ویل نه د الله نبی ورته دا خو غني چې په ورځ قیامت رب العالمین د دې فوجه باندې تعالی د اور دوه بنگړي درواچوي وې دې کې چې څه د اور زول او رسول الله له وړاندې کړه نبی صلی الله علیه وسلم دغه چې ویل هما لله عز وجل ولرسوله وې دا دوه بنگړي ما د الله د رضا لپاره الله له ورکړو د قشان د رسول الله لپاره مې ورکړو هغه د مسلمانانو په خدمت کې ولګول څومره عجیب انسانان زکات ادا کول د الله نبی ورته ته ادا کړی دی وینا نه مې ادا کړی بس ودا به د اور بنگړي تعالی الله درواچي دلیل به دی چې زنانه زکات سره استعمالول شي خو د درې شرطونو سره خپل خاون له بیکاره کوي زکات به ور کوي او دا تبختر او فخر ور باندې نه کوي زکات دومره بهترین عمل عبد الله بن عمر فرمایي نبی کریم علیہ السلام فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما ته امر کړی شو چې د خلکو سره وځنګيږم تر دې چې دا کوي ورکی په دې خبره باندې نشته حقدار د بندګۍ شواد الله او محمد الله رسول صلی الله علیه وسلم ويقيم الصلاه منځ پابندي وکي ويؤتوا الزکات زکات ورکی فاذا فعلوا ذلك شکل دا کارو کینو عصموا من دماءهم واموالهم دي خلق زمانه دا وینو د مالونه بچ کړه الا بحق الاسلام مگر کچیرته حق د اسلام په ثابت شو شغه ارتداد دی شاده شودل زنه وکړه او قتل وکي وحسابهم على الله رسول الله فرمایي دي خلق حساب رب العالمین باندې زکات ورکول دا سره د دینه بچ کی چې مسلمانانو امیر بس سره به جګړه نه کوي جرير بن عبد الله البجلي فرمایي وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصر لكل مسلمين وما دخل نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی په دې خبره باندې چې یا رسول الله زبده ما زپا باندې کوم زکات ورکوم د هر مسلمان لپاره خیر خوای امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې واجب واقع ذکر کړی توجه غلام ولې ګلو بازار لوي چې زماره پر واسواله په 300 روپے هغه اسوا خصو غلام ورته راځي چې ما مالک بکور کې پیسې درکې چکور لراغه نشي جرير بن عبد الله البجلي دا غاښ سنتاو شو ورته آشنا په سود را کړی دی په 300 وېسل نور نه در کوم وستا خوخه وېسلور سو شوي بیا ورته شو 15 نور نه در کوم وستا خپل خوخه را وېزمړه 1500 شوي تر وسو پورې خبره ورسېده چا ورته ویل چې آشنا دا ولي وېدا اس د وسو یا د تاسو دی او دې شړې زما په غلام باندې په 300 باندې خرج کړي کزما وې ما دا خو ګڼل چې دا پاته سو په وسه باندې خرج شي دبل مسلمان د پاره دا خو ګڼم ځکه ما د رسول الله سره په دې باندې بیعت کړي دي سړی جنت ته داخلي کې په دې چې دبل مسلمان د پاره خیر خوای موږ د وسو شو نه په 3 روپے والو به خوشاله چې سرسخت چاله کوي موږ د حدیث دا مطلب معلوم شو چې کله سړی مسلمان له دې سودا کې دوکه ورکړه رسول الله فرمایي ودا سړی په ځان باندې پوه شي چې په د جنت نه محروم شو د جهنم په طرف باندې لاړو تو ګره د 300 واسطه
په 300 اخستې دي 200 استه لیکن 800 روپے ورته مکمل ورکړي وې ما نبی کریم علیه السلام سره بیعت کړي په دې خبره باندې چې چیرته مسلمانانو مؤمنان دي زبر دغه د خیر خوای غم کوم او د مؤمن خیر خوای په دې کې راتلا چې دغه 800 یا 200 شپه 800 یا 200 ورنه واخستل شي کمن کې ایمانی او د جنت تمدارو او د محمد رسول الله امتین ځان شمارو نو ته به ګوره چې موږ د مسلمان سره د دوکي کوو نه کوو ای چیرته به مونږ کوو خود دین دا خبره معلومه شو چې ابلیس موږ په دماغ باندې ناشته د موږ خپل چالاکی غنو د دقیق عمل د وجنه د رسول الله د حدیث برابر موږ د جنت نه محروم شو د جهنم په طرف باندې به روانو مسلمان د لپاره خیر خوای څومره عجیب خبره ده کړې ده دا صحابه دی معنا ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم زمونږ الله قران کې فرمایي کې دي صحابه غو ایمان مراوړو نو تاسو نه الله راضي ده هدایت ولې کې ټول گمراهانی کمنګ د قشن شي چې هغه د تاسو یو بنه سو باندې 300 نه پچانه والو او به ورته چې کاکا ستا پیسې تاسو کېږي دار سره واله اگر کما در ناخذه بدرې سوا خدا د تاسو دي نو موږ به جنت ته داخلي کو کمنګ دا پروګرامونه کې نو پوهشه بده چې ګوره د جهنم نه جنت نه بل تر باندې لاړو د ایمان او اسلام د شنه دي چې سړی د لا اله الا الله او سپینه جامه دی واغوندي او پټګي دی وای تسبیح او سړی او ګری دی پری دی او بس دا مؤمن دی نور د 100 روپے شاور باندې بزرو خرڅوا او دا خبره کوي چې شکر الحمدلله زم مؤمن مو جنت لبزم دا اچر دم نشي کېدل د ټول مسلمانانو لپاره خیر خوای دا چې کله په من کې موجود به جنت دی عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایي دی عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على 5 اسلام په 5 شینو باندې ولاړ دی یو د الله توحید هیڅ د الله سره به هیڅ شي شریک نشته دویم د مانځه پابندي دریم د زکات ورکول څلورم د روزي اهتمام او پنځم حج د بیت الله څه مطلب لکه دا جمعات ته اېدی سودی ولونه دي کدي چې دلته چیرته بل فرض او تقدیر دا درې طرف دیوالونه ول شي یو طرف دیوال نه یو داستنی نه څه مخاله دا چت بشر ټینګ شي نو من چې کومه دعوه د ایمان او د اسلام کړي د رسول الله فرمایي دا اسی غلطه دعوه ده دا ابدي به چیرته ما ابدي جوړ نشي و ایتاء زکات ویلې زکات بسړی ادا کوي عبد الله بن عباس فرمایي وی ابو سفیان دا خبره مالا کړی دا هغه وخت حدیث ذکر کړی چې کله د هرقل بادشاہ سره ملاقات راغی هرقل بادشاہ ورته چې بما امرکم تاسو را سړی په څه باندې امر کوي ابو سفیان ورته ویل امرنا بالصلاه والزکات موږ له امر کوي په دې خبره باندې چې مانځه پابندي وکړي د زکات پابندي او د قشم پاک دمنی وکړي او صله رحمي وی بالکل دا د نبی علامه ده دا نبی دی دلیل به دې چې محمد رسول الله امر دی عليه الصلاه والسلام زما تر پلار امر موږ منو د ملګری امر موږ منو رسول الله په دې ټول امامانو کې لوی امام په دې ټول انبیو کې اوچت نبی د موږ له امر کړی دی چې چرته موږ زکات ورکې نو موږ د اسلام او ایمان مسله ده کور مونږ کې ګوره د ایمان او د اسلام مسله خراب شو خطرناک شو ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې خپل نوم عمر دی معاذ بن جبل چې کله وفات کیږي نو ملګری له څلور کسانو علم زده کوي عبد الله بن مسعود ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سلمان فارسی او ورته ویل عبد الله ابن سلام دی دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنه پنځه خوونه دي چې چا کې موجود شو د ایمان سره د جنت ته داخل شو اوس کوم جنت غواړو راځي نه پنځه خوونه زده کو من حافظ على الصلوات الخمس چا چې پنځه منځونه اهتمام کوي سره د اوداس سره د سجده او سره د خپل وخت وصوم رمضان د روزي اهتمام وکي وحج البيت الله حج وکي خو چې کله طاقتي وادى زکات ورکي وادى الامانه امانت ادا کی نو دی ویل یا ابا دردا وما اداء الامانه دا امانت ادا کول څه مطلب او الغسل من الجنابه کله په جنابت کې واقع شو غسل ته وکا نمونس کول دغه شان د منځروجي اهتمام حج بیت الله زکات ورکول د جنابت نور څخه غسل کول رسول الله فرمایي دا پنځه خوینه چې بچا کې موجود شي داخل الجنه دا سړی به کوم ځله داخليږي د جنت داخلي دوه اساسي سبب ګوره زکات دا به سړی په ځامه ضروري کی ابو سعید خدری فرمایي وې موږ د رسول الله په وخت کې یو سوا د طعامنا یا د وربشنا یا د کجورنا یا د قرتنا یا د ممیزنا هغه استل د سعید لپاره ذکر دی وجه چې دور باندې جنت ځان داخله ول غختل ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو ابو بکر رضی الله خلیفہ شو باج انسانانو ویل چې موږ بالکل د زکات نه ورکو عمر ابن الخطاب د خلکو ابو بکر ویل چې ابو بکر خلک د اسلام د وته په حالت کې د جهاد اعلان د خلکو سره مکه وکینه ګور ډېر مشکلات به جوړ شي وې اسمان رب العالمین باندې قسمی شاه چې د زکات او د منځ مابین کې فرق وکي زبدي انسان سره جنگ کوم جهاد وکوم هغه سره چې رسول الله په وخت کې هغه پړې غلطه سیمو چې کومه څاروي په غاړه کې او مال په زکات کرانه کې زدا غوښ سره اعلان د جنگ کوم
دي خلکو سره اعلان د جنگ دلیل په دې باندې چې کله انسان زکات ورکړي دا به د جنگ نه بچ کیږي و الا کې د مسلمانانو امیر له پکار دي چې د خلکو مقابله کې ودرېږي ابو سعید خدری فرمای ابو هريره رضی الله عنه وی حسن ابن علي شراغي کجور را واخسر صدقه د خیرات د کجورونه په دې خله کې وګرځول نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي قیخ معنا توکا تله دا معلومات نشي چې موږ دا خوراک نه کوو د صدقونه معنا ده د رسول الله په اولاد باندې قریش باندې هاشمیانو باندې صدقې زکاتونه وغیرہ دا ټول بند نه منع دي دا ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دغه وجه ده چې خلک د شي ګمان ونی چې رسول الله د دومره جهادونه کوي عليه الصلاه والسلام د دومره جګړې کې قتل او قتال کوي د دې لپاره چې مال لا جمع کړي نه مال نه جمع کوم بلکې د الله په ځمکه باندې د الله قانون نافذ اومه څومره عجیب نبی اغلب د لری کا عبد الله بن ابي اوفا فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شکل قوم راغي او خیرات به ورته راوړو صدقه به ورته راوړو وي د څه به ویلي اللهم صل على ال فلان یا الله د پلاني په خاندان باندې نزول د رحمت وکا وېزما پلانو ته صدقه راوړو وي اللهم صل على ال ابي اوفا یا الله د ابي اوفا په دې آل باندې نزول د رحمت وکا دلیل په دې د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي عليه الصلاه والسلام وش په کارونه باندې انسان له الله رحمت متوجي کیږي یو پکې دا زکات ورکول له صدقات کله چې موږ وغواړو د الله رحمت ځان له متوجي کو زکات ورکول دا چې انسان کله کینې به کار برابرېږي و الا کینې به نه کیږي ابو هريره سے فرمای نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی چې ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه د مسلمان سړي استه او د قشان دغه او خادم د بده باندې زکات ور باندې نشته لکه کور گاډه لري او حکیم ابن حزام فرمایي چې دا د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی یو سر شل کال ژوند شپته کال په اسلام کې شپته په کفر کې وی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی الید العليا وجت لاس چې خیر غره من الید السفلى دلاند الاسلا څه مطلب زکات ورکول خو مهم عبادت دی کوشش دا وکړه چې په خپل ورکی د سینه چې بل د لاس ولې چې مال زکات او مال زکات او جنت ته داخل شي او به ویلي وابدا بمن تعولو ته دا صدقه په هغه چا باندې ورکړه چې دغه د رزق په تابانه ضروري دی معنی خپل بچی دي خپل اولاد دي زنانه دي او به ویل چې کوم انسان هغه د زکات نظام پاک دامن کې څوک ورکیو دا وی ضرورت نه لرم رب العالمین بدغه انسان به شي کې غنی به کې عمر ابن الخطاب فرمایي و ان الاعمال تباها و اذا عملنا چې په خورونه کوي فقالت صدقه د شي ویلې و انا افضل كنا تاسو په ټول عملونو باندې بهتري معنا هر عمل په یو بل باندې فخر کوي او عمر ابن الخطاب فرمایي صدقه په ټول عملونو کې اوچت عمل دی فخرونه هغه کوي عبد الله ابن عمر فرمایي هغه به دا خبره ذکر کوله وې د قشان د اسلام د دین کړي او د اغستنی چې منځو زکات دی فرق پدې کې نشي کېدلی حج د بیت الله دی روزه ده او په دې ټول عملونو کې بهترین عمل چې الصدقه والجهاد الصدقه والجهاد او صدقه او جهاد په سبيل الله ده عبد الله بن عمر بدام ویلي و المال الذي اقام چې هغه زکات شو ورکې دی دا خزانه د کنز دی رب العالمین به دغه نور جوړ کې تندې اړخ او شاب ور باندې الله ورته داغي او چې کله ته زکات ورکې تور نه به بچ حذیفه رضی الله فرمای و اسلام اته شی دی منځ وای سره زکات بلې سره جهاد بلې سره روزه بلې سره امر بالمعروف بلې سره نهي عن المنکر بلې سره اسلام بلې سره و هغه سره نه مراد دي شغله بده کې بالکل د سره برخه موجود نشي دلیل له بده باندې چې اسلام دی او کور غوندره حذیفه رضی الله فرمایي بده کور یو دروازه یو دیواله یا چته یا بل هغه د زکات غوندې دام پکې دی د حیثیت دی انس بن مالک بویلی وباکرو بالصدقه صدقه ورکي فان البلد مصیبتونه د صدقه وړاندې راتلې نشي درمانه بچ بشي عمر بن عبد العزيز بدا ویلي و مونږ چې نو کې ودا دي مایل لري رسي لکه سړی چې په لار باندې رواني او گاډي کې تیلي او ارچ انسان روجونی ولا ودا د هغه بادشاہ تر دروازې دی ورسي او صدقه چې تدخلك عليه دا بالکل دی بادشاہ ور داخلي معنا دا عمر بن عبد العزيز فرمایي چې کله سړی د زکات اهتمام کوي رب العالمین به په دقیق عمل باندې جنت ور داخلي سفیان ثوری ویلي د چا صدقه چې ناقصه ده من څوک چې اثباتونه کې خپل صدقه ناقصه کړه نو چا ورته چې دا اثباتونه سره ویل شي وی ار چاله یادې مړ دی پلان لما دا شي اخسته او دله می دا شي اخسته او دله می دا شي اخسته دي شعبي هم دا خبره کوله د دې زکات ډېری فائدې دي تقریبا 30 فائدې عالم راځم کړي خو یې څوته والي د اسلام په ارکانو کې مهم رکن دي مال ور باندې پاکيږي د ایمان نخه ده د فقراو هغه دروازې ور باندې بنديږي د مال پر برکت به راشي مال د الله د ته په کې وکیل د الله په امر کې داغه د
دا الله په مال کې داغه د امر برابر چلند درنه کیږي مسلمانان به چې د دشمنانو لا سوګد نه کی د فقراو سره مساعده او کومک دی د حسد کینونه به سړی ورمانه بچي او فقیران به بالکل بے اغا پاتې نشي او په دې باندې مصیبتونه لري کېږي د انسان نفس باندې پاکيږي او په دې ټول کې بهترینه پیدا ده رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې د وجنه به سړی جنت ته ور داخليږي نو په 300 خو یې خو موږ تاسو ویلې چې کله سړی باندې زکات لازم شي ورکه جنت ته داخلي دله او کور نه کې د جنت ته محرومې دلی یا ورسته داخلي دلی تقریبا 50 کاله او باز انسانانو سره جنت د زکات وجنه ورسته ورشي جنت لا نور رب العالمین موږ تاسو توفیق دې عمل لاګي جوړ وکړو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین